عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن بل سوال یو چا دا کړی دی چې دغه کاپیران زموږ کور ته راځي او دوی غواړي وایي پیسې راکړي نو دا پیسې دوی ته ورکول څنګه دي اوس دلته دوه شیانه دي د بعض وخت د چرچو څوم راځي کلیسا څوم راځي پیسې غواړي نو دوی کې د چرچ په باره کې غواړي نو دا خو بالکل حرام دي دوی ته پیسې نه سو ورکولی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان په حرام شي کې د بل چا سره مدد مه کوئ دا خو بالکل واضح ده او که دوی وایي چې موږ د خیر په کارو کې استعمالو یو ځای زلزله وسوله یو ځای ډوډۍ ته ضرورت دی چیریټي د موږ ورکوو نو په داسې حال کې نفلي صدقات ورکولی شئ البته زکات البته هغه صدقې چې واجب یې کله صدقة الفطر چې دی یا نورې روژې در باندې واوښتلې روژې نه څه نیولی صدقه سرسایه ورکوي نو هغه واجبات صدقه دی ته نسي ورکولی هغه صرف پر مسلمان باندې کېږي نور د هغسې د خیرات دپاره کې دی غواړي نو کافر ته یې ورکولی شئ چې دی د خیر په کارو کې ولګوي او ته به پوهېږې چې دا بالکل د خیر په کارو کې لګوي نو نفلي صدقات ورکولی شئ نفلي صدقات مسجد ته اچولی شئ بعض خلک مسجد ته نفلي صدقات نه اچوي یا پر مسجد باندې صدقه نه کېږي مسجد باندې هغه صدقه نه کېږي چې واجب کله سرسایه چې ما درته ویله یو تا یو قسم اخیستی دی هغه جماعت کې د هغه پیسې ورکوي یا نظر چې کړی و هغه چې پوره نه کوي اوس نو د نظر پیسې ورکوي هغه واجب صدقات هغه ته نسي ورکولی نور نو دغه نفلي صدقات مسجد ته ورکولی شئ کافر ته ورکولی شئ چې د خیر په کارو کې استعمال کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایټ کې د ګنټۍ بټن اوکې کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم